السلام علیکم ستړي مشئ نن یکشنبه د رامرز کال د سلواغې یا دلوې 19 چې د فبروري له 9 نیټې سره سم لري ستاسو پام راوړم د مهال خبرونو ته په سر کې همدا څو مهمو خبرونو سره دی د سولې په لړۍ کې پر طالبانو پر فشار ټینګار مارشال دوستم پر سیاستوالو غږ کوي تر څو اختلافات څنډې ته او د سولې پر وړاندې یو دریځ غوره کړي د حکومت طالبانو له لورې یو بل ته د جګړې ګواښونه دواړه لوري ټینګار کوي چې د سولې د خبرو په ناکامۍ سره به د جګړې تنور تود کړي د هند له لورې افغانستان ته د کورونا د واکسین را رسېدل د روغتیا وزارت وایي د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید وروسته به د واکسین د تطبیق لړۍ پیل کړي او په تونس کې د حکومت ضد پراخ لاریونونه دا هم بشپړ خبرونه مارشال عبدالرشید دوستم د سولې د لړۍ پر وړاندې پر طالبانو فشار اړین بولي ښاغلی دوستم په جوزجان کې ناسته وایي چې له واک څخه د ولسمشر د لرې کېدو او د لنډمهاله حکومت رامنځته کېدو په اړه د طالبانو غوښتنې ناهیلې کوونکي دي او په اوسنیو شرایطو کې سیاستوال باید اختلافات څنډې ته او یو واحد دریځ ولري په همدې حال کې محمد محقق وایي چې د سولې ته چمتو دي خو که چیرې دغه لړۍ ناکامه شي دوی به د هرې چلوټې پر وړاندې ودرېږي مارشال عبدالرشید دوستم په شبرغان ښار کې له محمد محقق سره په لیدنې کې پر طالبانو د پوځي فشار پر راوړلو ټینګار کوي ښاغلی دوستم وایي چې دا ډله د خبرو اترو میز ته نه حاضرېږي له هر راز څخه د طالبانو د اواز پورته کېدل او د لنډمهاله حکومت غوښتنه او یا هم د ولسمشر لرې کول ناهیلۍ کوونکې خبره ده حاضر نشدن طالبا آدم ناامید میسازم فشار نظام را وارد کرده بریم فشار نظامی تعیین کننده است در پروسه صلح صلح گفتن نشنیم اینا از ما پیشگام شوه جغرافیای ما را گرفته بروه راههای و شهرهای ما را بسته کرده بروه در ولسوالی های ما را به سقوط مواجه کنه ولسوالی های ما در معاصره باشه ما دیگه طرفدار نبودیم ښاغلی دوستم د هیواد حاکمیت په خطر کې بولي او له سیاسیینو څخه غواړي چې اختلافونه او ګلایې شاته پرېږدي او د اعتماد فضا رامنځته کړي همه سیاسیون جمع بکنن اختلافات های فکری را بیلن در کنار بگذاریم وطن ما در خطر است جغرافیای ما در خطر است حاکمیت ما در خطر است آل بعض گله گذارای خورده در کنار بگذاریم اعتماد به وجود بیاریم اعتماد نباشه ما یک وحدت یک فکر نداشته باشیم باور کنین میدان میبازیم له بلې خوا محمد محقق وایي چې د سولې له لړۍ څخه ملاتړ کوي او که دا لړۍ په بریالیتوب سره پای ته ونه رسیږي د هر راز د سې پر وړاندې به ودرېږي در برابر صلح سر ما گردن ما خم است در برابر صلح گردن ما از ابریشم نرم است اگر صلح شد که صلح شد اگر نشد ما پای خود دراز کرده خواهو نمیکنیم که بیا باز ما را سر ببره و باز هم همونطوری که جناب مارشال صاحب گفتن استاد هستیم دا څرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې جګړې زور اخیستی او په دوحه کې د خبرو اترو لړۍ درېدلې او حکومت تل طالبان په بهانه جویي او په خبرو اترو کې په ځنډ تورنوي له دې سره هم مهاله د امریکا نوې اداره هم دا ډله د دوحې د هوکړې په نقص او د تاوتریخوالو په نه کمښت له ترهګریزو ډلو سره د اړیکې په نه پریکړې تورنوي خو طالبان بیا د هوکړه لیک د لغوه کېدو د پایلو اړوند هشتیا ورکوي
له بلې خوا له هغه ورځ راهیسې چې د دوحې خبرې اترې درېدلي حکومت پوځي چارواکي او طالبان تر ډیره د جګړې څرګندونې کوي. په تېرو څو ورځو کې د ملي امنیت د شورا سلاکار 2 ځله وویل که چیرې طالبان سوله ونه مني امنیتي ځواکونه به یې پر وړاندې بشپړ چمتوالی ولري. طالبانو هم په خبرپاڼه کې ویلي که چیرې امریکا د دوحې هوکړه لیک شنډ کړي جګړې ته چمتوالی لري. خو د اروپایي ټولنې د کړکېچ د مدیریت کمیسیون مشر خبرداری ورکوي چې د کورنۍ جګړې خطر شتون لري او دواړه لوري باید د خبرو د ناکامۍ مخنیوی وکړي. وروسته له هغه چې د دوحې د خبرو بهیر له کړکېچ سره مخامخ شو او امریکایي چارواکو هم د هوکړه لیک د ارزولو خبر وکړه، د حکومت یو شمېر پوځي چارواکو په څرګندونو او د طالبانو ډلې په خبرپاڼو کې بدلون راغلی دی. په وروستیو 2 اونیو کمه موده کې پوځي چارواکو 2 ځلې ټینګار وکړ که طالبان خبرو ته غاړه کېنږدي او سولې ته شا کړي، امنیتي سرتیري په راروان پسرلي کې له دې ډلې سره جګړې ته چمتو دي. طالبانو هم د هوکړه لیک د څېړلو اړوند د امریکایي چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي که دا هوکړه لیک له پامه وغورځول شي دا ډله به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. هغه څرګندونې چې د ځینو په باور د هیواد له حالت سره مرسته نه کوي. طرف‌ها باید منافع و مصالح اولیای ملی و وطنی را در نظر داشته باشند. خونهایی که ریخته شده و ویرانی‌هایی که در این مملکت آمده، بربادی که متوجه ملت شده به این نظر داشته باشند. باید هر دو طرف از چیزهای بگذارند و چیزهای بزرگی که بالاتر از صلح است به دست بیارند. دواړه طرفونه باید کوشش ته دی وکړي چې د افغانستان د جوړښت په باب باندې چې عاقبت د جوړښت خبره راځي نو په هغه باندې فکر وکړي چې څنګه باید چې دا ملک جوړ شي. په تیرو 20 کلونو کې که د هیواد لوی ښارونه د ځانمرګو بریدونو او مقناطیسي ماین چاودنو له کبله بد حالت تجربه کړی، لرې پراته ولایتونه او سیمې هم د مخامخو نښتو شاهدان وو او اوسیدونکو یې د جګړې تر سیوري لاندې ژوند کړی دی. دوی د سولې د خبرو بهیر ته د هیلو په سترګه ګوري. که څه هم دواړه ډلې و یو بل ته اخطارونه وسرور کوي، خو دا دوی دواړه اخطارونه زموږ ولس ته په زیان دي، په تاوان دي. د دې پر ځای چې دوی سولې ته ژمن پاتې سي، جنګ له منځه څخه ولاړه سي او تلپاتې سولې راشي، د حل لاره دا نه ده. د حل لاره دا ده چې دوی وربند وکړي، ولس کنات ساز اوسیږي. در روزهای اخیر هر دو طرف آمادگی جنگ گرفتن در بهار که خدای نخواسته اگر این کار صورت بگیره ملت بیچاره مظلوم ما که همیشه در 40 سال 42 سال گذشته در آتش جنگ و بدبختی سوختن، خدای نخواسته بار دیگر در این جنگ‌های بهاری و مشکلات مواجه شوند. خو په داشان حالت کې د اروپایي ټولنې یو چارواکي وایي د کورنۍ جګړې خطر شتون لري او د جګړې لوري باید د سولې دا فرصت له لاسه ورنه کړي. دا رښتینی خطر دی. د سولې د خبرو د ړنګېدو د مخنیوي لپاره باید ډیر کارونه وسي. موږ سولې ته لاسرسي په برخه کې د افغانستان حکومت د هڅو هرکلی کوو. هیلهمن یو چې بل لوري هم ثابت کړي چې دا شان ګام اوچتوي. لا مخبله هیله له لاسه نه ده ورکړې. څنګه مې چې وویل دا په افغانستان کې ټولو لوبغاړو لپاره یو بې مخنی فرصت دی چې خپل هیواد ته سوله راولي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم ویلي چې د طالبانو له 15,500 خوشي شوو بندیانو 85 سلنه په تاوتریخوالي او د ملکی وګړو موخه ګرځولو کې ونډه لري. خو طالبانو د خپلو 13 بندیانو نوملړ خپور کړی چې د ډلې د ویان په وینا د دولتي سرتیرو له لوري وژل شوي، نیول شوي او یا هم د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي. د هند له لورې د کرونا واکسین لومړنۍ محمولا نن افغانستان ته راورسېده. دغه کڅوړه چې 500,000 دوزه واکسین دی، 250,000 کسان به پرې واکسین شي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت وایي چې دغه واکسین به د روغتیا د نړیوال سازمان له تایید وروسته تطبیق شي او په لومړیتوب باندې پر بنسټ به په لومړي پړاو کې امنیتي ځواکونه او ډاکټران له دغه واکسین څخه ګټنه وکړي. د هند لخوا د کرونا ویروس جوړ شوی واکسین د مرستو لومړنۍ جوپه نن رسمه د افغانستان دولت چارواکو ته وسپارل شوه. دا جوپه چې د دې واکسین 500,000 ډوزه پکې شامل دي، 250,000 تنه به پرې واکسین سي. د هند دولت همداراز د افغانستان له خلکو سره د خپلو همکارۍ دوام خبر ورکړی دی. مونږ د همکارۍ اوږدمهاله تاریخ لرو. هند او افغانستان په خو او بدو ورځو کې د یو بل ترڅنګ درېدلي دي. نن ډېر خوښ یم چې د کرونا واکسین لومړنۍ جوپه له هند څخه کابل ته را رسېدلې ده.
د هند له لوري د کورونا جوړ شوی واکسین د روغتیا د نړیوال واکسین تصدیق نه دی ترلاسه کړی. د هیواد د روغتیا وزارت وایي چې د دې سازمان تر تصدیق به د دې مرستې جوپې څخه ګټنه ونه کړي. خوبی یک چیز خوبی است که واکسین کشور هندوستان بر ما میته این نوبت است و سازمان سی جهان بر ما تایید کرده که در 1 هفته تا 10 روز دیگه تاییدی از این میرسه. به خاطر از اینکه اعتماد در اول ایجاد کنیم دفعه ما معطل میکنیم برای 1 هفته تا 10 روز، چون تا 1 هفته تا 10 روز ما به ولایت انتقال بدیم. د روغتیا وزارت د لومړیتوبونو پر بنسټ تماده لومړی روغتیا پالان او امنیتي سرتیري له دې واکسین څخه برخمن سي. و بر اساس زو پلان کاتگوری اول پرسنل صحی خط مقدم است که در هر دو دور مبارزه با کرونا اینا قرار داشتند. در گام دوم از منابع موجوده برای تعداد هموطنانی که سنین بلند دارند با امراض مزمن که صحتشان تهدید میکنه، چون امراض قلبی، فشار بلند خون، شکر، امراض خون سردچار هستند، به اونا تطبیق خواهد شد. د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کورونا ویروس له خپرېدو تر اوسه په افغانستان کې له 55,000 ډېر وګړي په دې ویروس اخته سوي او 2414 تنو هم له دې کبله خپل ژوند لاس ورکړی دی. په تېرو 24 غړۍ کې هم په هیواد کې 24 تنه په دې ویروس اخته سوي او 3 تنو خپل ژوند له لاس ورکړی دی. د خبرونو دوام تر دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست. په مزار شریف کې د تښتول شوي 9 کلن ماشوم عبدالرؤف خپلوان یو ځل بیا په لارون لاس پورې کړ. دوی وایي د 3 ورځو په تېرېدو سره یې د ماشوم د خلاصون په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او خبرداری ورکوي که چیرې تر راتلونکو 2 ورځو حکومت د دوی د ماشوم په خلاصون ونه توانېږي لویې لارې او بندرونه به وتړي. د عبدالرؤف کورنۍ په داسې حال کې چې حکومت په ناغېړي تورنوي وایي چې د ماشوم د دوی ته د ماشوم د نوي ویدو په استولو سره د تښتونکو د خلاصون په بدل کې د $2 میلیون غوښتنه کړې ده. خو د بلخ سیمه ییز چارواکي بیا دا ځل په دې اړه څه نه وایي. له 100 ورځو بې پایلو تمه وروسته د عبدالرؤف خوشي کېدو لپاره د هغه غوښتنې په موخه په سلهاوو اعتراض کوونکي واټونو ته راووتل. دا اعتراض کوونکي حکومت احتیا ورکوي چې که چیرې تر راتلونکو 2 غړۍ و د دې ماشوم برخلیک څرګند نه شي د شمال سوداګریز بندرونه او لویې لارې به وتړي. ما منتظر پیام از ما هستیم که عبدالرؤف جان هرچه عاجل به دست پدر مادرشان بسپارند. در غیر از او ما به تظاهرات خود از این کده ها بیخی گسترده تر ما ادامه میتیم. نیروهای کشفی و امنیتی و استخباراتی و از کشف محل عاجز است. اگر در طول 72 ساعت عبدالرؤف جان به خیمه تحصن تسلیم کردنشان در اون صورت تمام راههای عبورها را تمام کمربندها را شخصا ما بانوها بسته میکنیم. په همدې حال کې د عبدالرؤف کورنۍ وایي چې سرتښتونکو 2 ورځې مخکې هم د هغه 2 انځورونه ورته استولي، خو دا ځل یې د هغه د خوشي کېدو لپاره د نږدې $2 میلیون غوښتنه کړې ده. دوی د خپل زوی د خوشي کېدو لپاره د حکومت له کړنو سخته نیوکه کوي او وایي چې نور د پازوال په ژمنو باور نه لري. دولت یک سرنخ پیدا کنه. تا هنوز در 3 ماه از 100 روز گذشت یک سرنخ پیدا کرده نتونه. اینا چی از دست زیامه؟ رئیس جمهور خود ما اولاد نداره، فرزند کلان نکرده، از مادر از دل و مادر خبر ندارن، اونا هم اولاد دارن. امروز که یه حالت سرما به الهی در سر خودم این بلند پایه بیایه که از دل درد دل ما با خبر شوه که بفهمه که مادر عبدالرؤف در مدت 105 روز چه قسم روز سپری کرده. مخکې له دې هم د اعتراض کوونکو یو شمېر لارې تړلې وې. که څه هم سیمه ییز پازوال په دې اړه ځواب ویونې ته حاضر نه دی، خو د بلخ پولیسو ویل دي چې د عبدالرؤف خوشي کېدو لپاره لا هم هڅې دوام لري. مخکې له دې د بلخ والي ویلي وو چې د سرتښتونکو له منګولو د دې ماشوم خوشي کېدو لپاره 20 عملیاتونه ترسره شوي دي. د هرات کندهار لویې لارې ترمنځ د موټرو چلوونکي له دوی څخه د ناقانونه پیسو د اخیستلو په غبرګون کې اعتراض وکړ. هغوی وایي له یوې خوا په لارو کې پولیس ترې په ناقانونه توګه پیسې اخلي او له بله خوا مځکنی ترانسپورت د وزارت د نوې کړنلارې په پلمه ترې ناقانونه پیسې ترلاسه کوي. خو د هرات امنیتي مسؤلین بیا د پولیسو له لورې د پیسو د اخیستلو ادعاوې ردوي، خو د ترانسپورت له لورې پیسو اخیستل قانوني بولي.
دا هغه موټر دی چې موټر چلونکي ادعا کوي د کابل کندهار په لویه لار کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو ویشتل شوی او موټر چلونکی هم ټپي شوی دی. د هرات کندهار د بار وړونکو او مسافرو موټرو چلونکي د امنیتي ځواکونو لخوا په زور د پیسو اخیستلو له کبله خپل موټرونه درولي او لاریون یې کړی دی. دوی وایي په لویدیځه حوزه کې د فرارو د دوه لارې سیمې څخه د کابل تر دروازې ټولې امنیتي پوستې او ترانسپورتي شعبې له هر موټر څخه ډېرې پیسې اخلي او که پیسې ورنه کړي نو پولیس له موټر چلونکو سره بد چلند کوي. زه د هلمند ولایت راغلی یم، په دغه 5600 افغانۍ زما څخه اخیستې پارچه وګوره څو دي. غل ناسته یې او که د دولت یو غمخور سړی ناست. امت قوی داره لینا برق به تعیین تلنگ میده میگه ما رو مسخره میکنه، مور برق میگیره به زمین میزنه. 5000 میگه من مگوری هستم، میگه تو مگوری هستی، آیا اسلام نی تو؟ ما چیکار کنیم؟ به زیرا رفته نمیدین تا به خود دروازه ارغندی چورو است. د پولیسو د اخاذې او سربیره د بار وړونکو موټرو چلونکو څخه د ترانسپورت څانګې لخوا هم پیسې اخیستل یوه بله مسئله ده چې موټر چلونکي په اړه نیوکه کوي. از اسیکودا پول میگرفت 1 ساله، ما همون پول تاجر تحویل میکرد، همون پول تا به خود کابل همون میچلید. امروز غرفه خوبی آورده به میرداوی آقا بگذاشته 200 تا غرفه دیگه هم ما اضافه کنه برای که بر نوی که خواست از مردم پول بگیره. رئیس جمهور په خپل فرمان کې صادر کړی او دا خبره کړې و چې نور ترانسپورت او پول فزیکی بند دي. بالاخره وزیر د ترانسپورت بیرته امر صادر کړی دی، مکتوب صادر کړی دی، په ټولو ولایاتو کې خپل ترانسپورت شروع کړی دی. ټول موټروانان و موټرداران د دې معنی دي. ایجاب میکنه که دولت یک اقدام جدی به خاطر جلوگیری از اخاذی‌هایی که از موتروانات توسط پلیس میشه و پلیس بدنام میشه و مردم از دولت روگردان میشه باید بشه و اگر نشه این موتروانان متاسفانه خب مجبوره که به اعتراضات خود ادامه بده. خود هرات سیمه چارواکي په دې ولایت کې د پولیسو هر ډول پیسې اخیستل ردوي او د ځمکني ترانسپورت اداره هم په لویو لارو کې د ترانسپورت ادارو فعالیت قانوني او حکومتي عوایدو د تښتې مخنیوی یادوي. در جغرافیای ولایت هرات و حتی هدایات و اوامر مقامات به گونه شفاهی قابل تطبیق هست. یعنی اگه خواسته باشیم ما کسی برکنار بکنیم یا برخورد بکنید، ارگان‌های حراست از قانون ما برخورد میکنن و کسانی که در پست‌ها و در مسیرها توظیف هستند به گونه جدی مطیع اوامر هست. آن واسطه وسایتی که از داخل گمرک هرات و یا از شرکای صنعتی و یا از یک ولایت به ولایت دیگه میره، اینا کاملا به اساس قانون بر ما داده شده که بعد اینا کمیشن بدن، چون کمیشن مال دولت و دولت مال ملت. لدې سره تیر کال هم د دې لارې سلګونو موټر چلونکو لاریون وکړ او د څو ورځو لپاره د لارې ترافیکو پر مخ تړلې وه. په پای کې هم د سبا ورځ د هوا د حالاتو وړاندوینه له ملتیا مننه کوم. الله مو مل. کابل نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 18.2، مزار شریف نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 21.10، هرات نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 21.2، جلال آباد نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 25.15، بامیان نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 6.-10، کندوز نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 23.9، کندهار نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 23.6، غزنی نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 14.-3، میمنه نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 6.15، د بدخشان فیض آباد ورځ تودوخه لوړه درجه 14.3، اسلام آباد نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 24.10، نوی ډیلی لمرین د تودوخه لوړه درجه 22.11، تاشکند اورښت د تودوخه لوړه درجه 14.9، دوشنبه نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 0.9، تهران لمرین د تودوخه لوړه درجه 14.6، دوبی لمرین د تودوخه لوړه درجه 28.18، استانبول نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 19.14، مسکو نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه -9.-28، بیجینگ اورښت تودوخه لوړه درجه 10.6، او همداشان اشقاباد نیمه ورځ تودوخه لوړه درجه 11.15 اټکل شوی.